بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په عیدګاه روډ موجود یو. تاسو وینئ ما سره چې کوم دی آل پاکستان فرنیچر ایسوسییشن جوائنٹ سیکرټري او د آل مردان فرنیچر صدر سید محمد صاحب موجود دی. دا خبر به تاسو ته ښکاره کړم چې د سرځ مخکې چې کوم دی لاک ډاون یو میاشت تقریبا دی لاک ډاون تیر کو چې د حکومت څه هدایت ناغي په هدایت باندې دی هغه تقریبا یو میاشت دکانونه بند کړیو او نن بلاخر چې کوم دی نو بیا یو فیراد حکومت د طرف اعلان وشو د لاک ډاون د ختمېدو د دې چې کوم دکانونه دي هغه باضابطه تور چې کوم دی ته اجازه ملو شي دا کولو کې دی حواله سره موږ دینه یو څه تاسو کو سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې لاک ډاون ډیر تنګو دا خلک چې احتجاجونه هم خلکو کول خو ستاسو واحد د فرنیچر ایسوسییشن چې څونه دغه نو ستاسو په مشرۍ کې لکه څه داسې احتجاج نه شوی نه داسې ترخه خواږه راغلی وه تاسو به لګېدی او دلته الټه به انتظامي سره تاسو هیلپ کو نو نن بلاخر بیا دوکانونه کولو شو څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سب جان صاحب تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو زمونږ د تنظیم لا زمونږ د ملګرو لا ما لا ټایم راکوئ او بر وخت زمونږ تپوس کوئ نو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو ځکه چې ستاسو د میډیا کم کردار دی نو دا زمونږ اندونه نشته چې څومره ستاسو دی هغه ستاسو په واسطت سره مونږ هره یو خبره رسول غواړو او رسي نو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. زمونږ د عموما او د وخت د سره بلکې په ذات خود زما او زما د تنظیم زما د ملګرو زمونږ انتظامی سره حکومت سره کاغه وفاقي دی کاغه صوبایي دی او کاغه زمونږ دلته انتظامی ده نو زمونږ د وخت د سر ندي سره په ښه طریقې سره تعاون ساتو او ملګرتیا کوو ځکه چې دا حکومت زمونږ دی موږ د حکومت یو موږ چې حکومت سره تعاون نه ساتو نو دا به موږ غلطه کوو. موږ په دې لاکډاون کره سلسله چې شروع شوې ده او چوټیانې پکې راغلي دی یوازې زما د تنظیم نه دي د نورو تنظیمونو هم دي. اوس چې کوم لاکډاون زمونږ ملګري زما په خپله په ذات خود موږ دلته په چوکونو کې پولیس سره هم ډیوټي کړې ده په دې وجه موږ کړې ده چې دا د مردان پولیس دي زمونږ رونه دي زمونږ ملګري دي زمونږ د مردان عوام دي چې دی د عوامو دپاره د ښېګړې دپاره وتي دي خو بعضې کسان داسې چې هغه مطلب د هغې نه غلطه فایده لي نو زه په هغې وجه باندې ما هغې سره هم ډیوټي کړی چې یاره د دې څه لږې داسې خبرې ترخې چا سره نه شي نو ما خپل ځانې دا سوچ کړی چې یاره زمون انتظامی سره د چا خفګان را نشي. زمون د لاکډاون د ختمېدو دپاره صوبایي ګورنمنټ پرون چې کوم میټینګ شوی دی د هغې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په هغې کې زمونږ د تنظیم داسې نور ملګري چې کوم دي زمونږ د برادرۍ د کارپینټر د ترکاڼانو اجازت یې ورکړې د رشکو اجازت یې ورکړې دي داسې چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغې اجازتونه یې ورکړي کاروبارونو نو زیاته شکریه د صوبایي حکومت ادا کوو. ورسره د خپل انتظامی دلته د ډي سي صاحب او د ډي پي او صاحب زمونږ د تانوي سي چوګان پولیس والا د ټولو زیاته شکریه ادا کوو چې موږ سره په ډېره ښه دغه سره تعاون ساتلی دی او موږ هم ورسره تعاون ساتلی دی. زه د خپل مشر د احسان باچا د مرکزي تنظیم تاجران چې هغه عموما هر ځای کې یو میټینګ کړی دی نو هغه پکې دا نه دي کتلی چې دا زما تنظیم دی دا نه دی دا پوزیشن دی دا پوزیشن نه دی هغه د هر یو سړي دپاره آواز روچت کړی دی او انتظامی سره د هر یو تنظیم خبرې کړي دي. پرون د صوبایي حکومت چې کوم میټینګ و هغې کې مغه ناستو زمونږ د تنظیمونو دپاره هغې کوم خبرې چې کړي دي نو زه د هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. د غلام حسین جن سکرټري د هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. د خپل مرکزي څومره قایدین دي د ټولو زیاته شکریه ادا کوم. زه د خپلې برادرۍ ته دا یو درخواست به کوم چې موږ د حکومت مرسته مخکې هم کړې ده اوس به هم کوو. حکومت چې کوم هدایات زمونږ دپاره کوي د هغه د عوامو د ښېګړې دپاره کوي چې زما عوام ته څه مرض ونه لګي نقصان ورته میلو نشي نو زه به د خپلې برادرۍ ته دا درخواست وکړم چې کوم حکومت د ماکس سینیټایزر او د کوم د صفایۍ صابون مابونه یا د رش مش چې رش به نه جوړوي په دوکانونو کې به د یو کس نه سیوا کینی نه د یو کس نه به ګاګ سره سیوا خبرې نه کوي نو دا به زما درخواست د خپلې برادرۍ ته چې موږ به حکومت سره دا تعاون ساتو د خپل انتظامیې سره به دا تعاون ساتو چې کم هدایت د هغې په هغې باندې به موږ عمل درآمد کوو. زه به انشاءالله تاسو میټینګ هم داسې د خپلې برادرۍ کیدی شي چې انشاءالله سبا جمعه ده د خالي په ورځ د دې هدایاتو دپاره به زه یو میټینګ هم کوم تاسو به زه راغواړم د خپله برادري
او د انتظامیې چې کوم هدایات دي دا به زه تاسو ته مخې ته کوم او انتظامیې له صوبایي حکومت له زموږ خپل دلته چې کوم ډي سي دی اے سي دی هغې له هم دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله تعالی چې ستاسو کوم هدایات دي هغه به زما برادري ترکان فرقه چې دا هغه به هغې مني او تاسو سره به تعاون هغې هم ساتي او ورسره به موږ هم ساتو. مهرباني. ډېره مننه حاجي، ډېره مننه. د صدر سید محمد صاحب دی خبرې تاسو اورې دي دی اوس هم دا خبره کوي چې موږ مخکې د صوبایي او د ضلعي خپل حکومتونو سره چې کوم دی مخکې ولاړو، اوس په ولاړو او بیا به ولاړو. د هغې چې څه هدایت دي موږ په هغې باندې وخت تېرو. دا اوس چې کوم هدایات حکومت دوی ته جاري کړي دي چې یاره لاکډاون نه بعد چې کوم دوکانونه کلابېږي نو دوی وي چې اوسني چې کوم سینیټایزر شو، صابون شو، ماسک شو، د ډېرو خلکو رش پني دا نو دوی وي چې بالکل په دې هدایاتو باندې زموږ ټول دکانداران عمل کوي. او زه به چې کوم دی نو په دې حوالې سره یو هنګامي اجلاس هم راغواړم. اجازت غواړم. د الله په امان.